مات پسو دی روغ او پسو خرسیگی چی بازار کی بدازلا پسو خرسیگی دتشلاسو غریبه لبرکتا خبر نیم چرانجا پسو خرسیگی یو غریب رانا تپو سکڑو سنما د انسان د سر مازغ پسو خرسیگی چې داسې په قسمت باندې د خوار پیدا کولم چې داسې په قسمت باندې د خوار پیدا کولم نو بیا د ولې زه دومره هوښیار پیدا کولم د ژوند په دې ډرامه کې اوس کردار خو راله راکه که نه هسې په نوم د اداکار پیدا کولم تنقید خو به کومه په تخلیق د تخلیقکار اوس چې پوی دی په معنه زه د معیار پیدا کولم اوس ولې په سازونو جوړولو خفه کېږې اوس ولې په سازونو جوړولو خفه کېږې تا ولې په فطرت زه موسیقار پیدا کولم او صنمه په یارانو کې مقام به مې اوس دنګ وي صنمه په یارانو کې مقام به مې اوس دنګ وي په ونه چې خپل خدای لکه چنار پیدا کولم سلامونه مینوالو زه یم رحیم سجاد تاسو ګورو فاټه ټوډے درنو پښتنو امید لرم چې ښه به په خیریت سره به د صحت په جامع کې به پټ وو قدرمنو یو ځلې بیا تاسو سره خپل رحیم سجاد د ادم خیل نه په پروګرام کې حاضر ده قدرمنو نن سره چې کوم شخصیت ناسته چې د تعارف محتاج نه ده ډېر خلیق کوي ډېر ښه شاعر د ادب په میدان کې ډېر خدمات دي تاج ولی صنم صاحب چې د افریدو د قوم سره تعلق ساتي په ادم خیل کې کار کوي او ازاخیل متنی کې اوسېږي نن مې سره ناست یم ټیم مې تر واخیسته چې سره مرکه وکړو د کتونکو ډېر ارمان و چې صنم صاحب نه راته څه ریکارډ کا نو صنم صاحب د سره به خبرې اترې هم کوو او د هغه نه به څه واورو هم مو سره اوسو خپل پروګرام کې د صنم صاحب هرکلی یم ستړي مه شو ډېره مننه رحیم بھائی ستاسو ډېره مننه تشکر وکوم چې په دومره ښه او معیاري پیج کې مو ماته د اظهار موقع راکړه صنم صاحب دا راته وایي چې ژوند مو څرنګه تېرېږي ډېر ښه تېرېږي شکر دی کتونکي یوه پوښتنه لري چې د صنم صاحب څه کتاب شته نشته بلکل یو کتاب په 2014 کې د تندرونه په نوم چاپ شوی دی او انشاءالله را روان وخت کې داسې یو پروګرام شته چې بل یو کتاب زه نه ورکېږم په نوم هم چاپ شي مننه کتونکو د صنم صاحب نه به څه واورو هم او د هغې نه پهله به زه د صنم صاحب نه یوه پوښتنه وکړم چې صنم صاحب د افریدو د قوم سره تعلق ساتي او د مومندو په خاورې باندې ژوند کوي صنم صاحب دا راته وایي چې د هغې علاقې د کومې سیمې کوم خلک دي هغو چې کومه تاسو سره په کوم نظر درته ګوري ډېر ښه تپوس دې وکړو او ما غوښتل چې دا تپوس وکړي ډېر ښه خلک دي ډېر مینهناک خلک دي هلته ټولو ته پته ده چې دا په قوم افریدی دی او هغه مومند دي خو تر اوسه ما ته د یوې خبرې د کمی احساس نه دی راکړی بلکل ما خپل ځان خپل زړه ګڼي ډېره مننه صنم صاحب چې کوم وطنوال دي مسافر دي دوله به چې کومه نن په دې پروګرام کې مو باندې څه پیرزو کوي غزل نظم چې څه وي د سره چې مو سره شریک کړي بلکل ټولو ملګرو ته څومره چې د فاټه ټوډے کتونکي دي اوریدونکي دي هغې ټولو ته ډېره مینه هم ډالۍ کوم او شعرونه ورته ډالۍ کوم چې د غزل نه وړاندې دغه یو 3 شعر دي چې بهر ژوندی یم او دننه مړی یم بهر ژوندی یم او دننه مړی یم څوک راته وتړی دا زه نه مړی یم او احساس وجلی یم خواري مه کوه احساس وجلی یم خواري مه کوه ما پسې مه ګرځه دښمنه مړی یم او که راغلو وخت درته لوګی به شمه که راغلو وخت درته لوګی به شمه په کاڼو بوټو دی وطنه مړی یم د غزل شعرونه دي چې نه یې توره نه یې زغره نامه کېښوه نه یې توره نه یې زغره نامه کېښوه یو سړي په لور سندره نامه کېښوه
او د رباب په نوم دې څنګه فتوا ورکړه د رباب په نوم دې څنګه فتوا ورکړه ملا څنګه یې کافرنامه کېښوه ډېر ښه ده او دا چنار بچی دې الله لوی کا دا چنار بچی دې الله لوی کړه دا دې ډېره معتبره نامه کېښوه او زه د هغه وخت نه تا باندې مین یم زه د هغه وخت نه تا باندې مین یم مور په تا چې ملغلره نامه کېښوه ډېره مننه زه د هغه وخت نه تا باندې مین یم مور په تا چې ملغلره نامه کېښوه او اندامونه یې د ګوړې په مثال دي اندامونه یې د ګوړې په مثال دي خلکو ځکه په شکره نامه کېښوه او په کږو ورځو د خلکو زړونه ریبې په کږو ورځو د خلکو زړونه ریبې ستا صنم په تا لوګره نامه کېښوه په کږو ورځو د خلکو زړونه ریبې ستا صنم په تا لوګره نامه کېښوه دومره پوست لکه اوبه یم کاڼی نه یم دومره پوست لکه اوبه یم کاڼی نه یم جوبل خاص په زړه یم کاڼی نه یم او د شیشو د کور مالکه مه یریږه د شیشو د کور مالکه مه یریږه اوسېدونکی که د غره یم کاڼی نه یم ډېره مننه د شیشو د کور مالکه مه یریږه اوسېدونکی که د غره یم کاڼی نه یم او ستا په سترګو هسې کاڼي راخواره دي ستا په سترګو هسې کاڼي راخواره دي سم مې وګوره زه څه یم کاڼی نه یم او د ګلاب بوټي کې وګوره ګلاب ته د ګلاب بوټي کې وګوره ګلاب ته زه بیخي لکه د ده یم کاڼی نه یم او ما د کرش مشین ته مه وړه ټیکهداره ما د کرش مشین ته مه وړه ټیکهداره زه په کاڼو کې وده یم کاڼی نه یم ما د کرش مشین ته مه وړه ټیکهداره زه په کاڼو کې وده یم کاڼی نه یم او اوس مې ولې سر ته ناسته یو جاړې اوس مې ولې سر ته ناسته یو جاړې ما خو ویل درته چې نه یم کاڼی نه یم ډېره مننه اوس مې ولې سر ته ناسته یو جاړې ما خو ویل درته چې نه یم کاڼی نه یم او ستا جړا ته لا جړا وایم صنمه ستا جړا ته لا جړا وایم صنمه ګوره اوس هم زه ډېر ښه یم کاڼی نه یم ستا جړا ته لا جړا وایم صنمه ګوره اوس هم زه ډېر ښه یم کاڼی نه یم بلکل د غزل شعرونه دي چې نه مې شته لستوڼي او لمنه په کمیس کې چې نه مې شته لستوڼي او لمنه په کمیس کې راپټ دې کړه مسنګ لغړ بدنه په کمیس کې او ما داسې ژوند تېر کړی په نسته یو غریبۍ کې ما داسې ژوند تېر کړی په نسته یو غریبۍ کې لیدلی زه چا نه یم تر ننه په کمیس کې او اکثر رانه د کور لاره غلطه شي او ورک شم اکثر رانه د کور لاره غلطه شي او ورک شم د کور پته لیکم ځان ته پستنه په کمیس کې او یوه روپۍ د خدای په نوم حرامه ده که ورکړې یوه روپۍ د خدای په نوم حرامه ده که ورکړې جیبونه خو ساتې ډک ډک شتمنه په کمیس کې ډېره مننه یوه روپۍ د خدای په نوم حرامه ده که ورکړې جیبونه خو ساتې ډک ډک شتمنه په کمیس کې او ما داسې زندګي خو غوښتې نه وه چې تا راکړه ما داسې زندګي خو غوښتې نه وه چې تا راکړه تر څو به ګرځوم پټه په منه په کمیس کې ډېره مننه ما داسې زندګي خو غوښتې نه وه چې تا راکړه تر څو به ګرځوم پټه په منه په کمیس کې او صنمه غاړه درکړم که ازغي درنه وباسم صنمه غاړه درکړم که ازغي درنه وباسم راوړې دې نن بیا وګوره غنه په کمیس کې صنمه غاړه درکړم که ازغي درنه وباسم راوړې دې نن بیا وګوره غنه په کمیس کې بلکل دغه کلام د سپیشل مسافرو ته مسافره په تار تار جامو کې ګرځي مسافره په تار تار جامو کې ګرځي د اختر په ورځ د کار جامو کې ګرځي دنیا وخته سپوږمۍ ته خو پوښتونه دنیا وخته سپوږمۍ ته خو پوښتونه ته اوس هم د څوکیدار جامو کې ګرځي او نن سبا را باندې خلک یې رقیبه نن سبا را باندې خلک یې رقیبه نن سبا زما د یار جامو کې ګرځي ډېره مننه نن سبا را باندې خلک یې رقیبه نن سبا زما د یار جامو کې ګرځي او لرې نه د هغه ورځ پوښتونه روره لرې نه د هغه ورځ پوښتونه روره ته به هم د خپل اختیار جامو کې ګرځي او تا اغوستې لا د صبر جامې نه دي تا اغوستې لا د صبر جامې نه دي ته اوس هم د انتظار جامو کې ګرځي او رحیم بھائی شعر دی چې ما به ستورې کړې غزله زه پوهېږم ما به ستورې کړې غزله زه پوهېږم ته چې داسې د معیار جامو کې ګرځې او کلیوالې جامې تا سره ډېر خوند کړي کلیوالې جامې تا سره ډېر خوند کړي دا ته ولې بیا د ښار جامو کې ګرځې او دا نستي د لسنمه ختمه نه ده
دانستي د لاس نه ختم نه ده ته لا هغه سي د پلار جامو کې ګرځي مکتب یا و ډیر خدا دانستي د لاس نه ختم نه ده دانستي د لاس نه ختم نه ده ته لا هغه سي د پلار جامو کې ګرځي واه ډیر خډیر مننه صنم صاحب ډیر ښه کلام او کیدا چې مینوال بم ته خوانده خسته وي قدرمنو نن تاسو د صنم صاحب پروګرام واوریدل او دا تاسو د یوټیوب په پاڼه باندې هم کتل شو فاټا ټوډے دغه یو پیغام چې ژوند ډیر مختصر دی ډیر لږ ژوند دی او په دغه لږ ژوند کې کرکه نفرتونو ته دوام ورنه کوي مینه شي مینه وې شي او د مینې په بدل کې د مینې په بدل کې مینه وګټي ډیر ښه پیغام قدرمنو د خپل ناستو مرګرو لا صنم صاحب لا مالا په د صنم صاحب په دې شعرونو باندې راکو اجازه چې صنم صاحب یې چې دا ګلابونه مې ډیر زیات خوښ دي دا ګلابونه مې ډیر زیات خوښ دي ښکلي مخونه مې ډیر زیات خوښ دي لسته نشم به تعلیم یم خو کتابونه مې ډیر زیات خوښ دي